السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې یو فرانسوی مسلمان سوی دی، نو بیا په دا سړی حق کې چې دا اوس رادیو د چې شته، په هغه کې دا فرانسوي دا خبره کړې ده چې زه خو مسلمان شومه، الله جل جلاله هم د هغه بشر دی لکه موږ، علیاذ بالله. نو دی وایي دا خبره څنګه ده، د الله بشر دی لکه موږ دی یو. محترمه دغه فرانسوی له یو کفر راوتی په بل کفر ننوتی، دې ته مسلمان نه وایي. تاسو اسلام وپېژنئ. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة الشعراء په 11 آیات کې راته وایي لیس کمثله شیء، د الله په مثل هیڅ شی نشته. نو دا چې ته الله د هغې بشر دی لکه زه، نو خو د ځان په مثل دې کوي. مولا علی قاري رحمة الله علیه مبارک وایي چې که چا مشابهت د الله د یو شي سره ورکړي نو هغه کافر دی، چې ته الله دی لکه زه. زموږ عقیده دغه ده چې الله جل جلاله د مخلوق سره مشابه نه دی، او نه مخلوق له ده سره مشابه دی. ولا یشبهه شیء من خلقه، نو الله جل جلاله همیشه و همیشه به وي، او الله جل جلاله جسم نه لري. نو چې بشر د کوي نو خو د جسم کوي. بشر خو اوس دا انسان دی له څلورو شیانو څخه جوړ دی، د خاورې و له اوبو له هوا و له اوره څخه. دا د انسان بشر هغه له هډوکو له غوښو له دغو شیانو څخه مرکب دی. نو انسان چې بشر سو حدیث سو، حدیث معنا ده پخوا نه و، اوس ده. اوس ګوره محترمه ته نه وې، زه نه وم، زما او ستا پلرونه لا نه وو، بیا زما او ستا پلرونه دنیا ته رالو، زه ورته بیا دنیا ته رالو. بیا به یو وخت داسې نه به ته یې نه به زه یم. دا حدیث دغه ته وایي. نو ځکه د منطقو یو کلیه ده، وایي کل عالم حادث، هر مخلوق حادث دی. کل عالم متغیر، هر عالم ټول عالم متغیر دی، تغییر کې راځي. په انسان کې تغییر راځي، په لرګي کې تغییر راځي، په ډبره کې تغییر راځي، او هر هغه شی چې تغییر خوري هغه حدیث دی. نو ټول عالم حدیث دی. یو الله جل جلاله دی، هغه مخلوق نه دی، خالق دی. مخلوق معنا حدیث، خالق معنا قدیم. قدیم دا معنا چې مسبوق بالعدم نه وي، هم ولو هم به وي هم ده. نو محترمه دا عقیده د کفر ده. دا که اوس فرانسوي دا عقیده لري، دا له یوه کفره بل کفر ته راواوښتي. او دا عقیده او د زمانې د مجسماو هم ده، وایي الله پر عرش ناست دی، پښې یې راغځولي دي. محترمو ډېر احتیاط کوئ، ډېر احتیاط کوئ. اوس خو دا کفر عمر اعلانیه شروع دي، په رادیوګانو کې املایانې کښېنولي دي دغه انګریزانو او امریکایانو. که تاسو په افغانستان کې اوس دغه دین د رادیو له لارې راوځي، باره کې هر څه راووتل، موږ غوږ پر نیولی دي. په دغو شیانو کې محترمینو ډېر احتیاط وکړئ. موت چې به مو کافران کې د اسلام په نامه به کافران سي. شرح د فقه الاکبر صفحه 65 دې ته پر وضاحت ورکړی دی. محترمه داسې عقیده درلودل چې الله دی لکه انسان، دا د کفر عقیده ده. والسلام علیکم ورحمة الله.